اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کوو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنې بسې کمرې ته دننه شي. ما ځینې آداب راجمع کړي دي په اختصار سره به بیانوم. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته. چا چې واده نه دی کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د درېیم او د څلورم سوچ کوي هغه ته هم دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله دې ستاسو عمل شي. وخت تیر شوی اوس داسې کولی شي چې دویم درېیم واده وکړي څلورم بیا به عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا هلکان چې کښېني که نه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به داسې چل وکړي او بیا به داسې چل وکړي بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره ملوي شي هغه ورته ته به داسې چل وکړي چې دا چل وکړي دا به بل ورته زه دې ټولو ته دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي د هغې سره کښېني نه دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، او پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه دي چې زه کوم دا د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کړي، نور به یو عمل نه کړي. نه دا سړی ولې ګډوډ کړي؟ ته اوس پته شته کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شوي او رپرپی به داسې راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی ځکه چې دته چې دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که څه ده چې د یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له او ټینک به وي او کلاشنکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دین چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې وه. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي او د حدیث ترمذي کې دی او امام ابن ماجه هم راوړی دی ثلاثة حق على الله تعالی عونهم. دې ته پک کړي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي او د الله د دین دپاره جنګېږي الله لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء هغه غلام مرئی وینځه چې ځان آزادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما آزاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نو دی دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې لپاره وکړو څه لپاره چې زه د غلطو کارونو نه ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو که د هلک مشران دی او که د جنۍ چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس خو الحمدلله دا مسله سره کې کمزوري شوې غوندې کېده خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت هغه به دیره کې او کله به د تره په کور کې پروت او کله به د نیکه په کور کې پروت او د زړه نه یو الله خبره چې په زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول څه چلی نه دا بده خبره ده څنګه پاولو نه دا کار نه دی کول پکار. ته چې ورته دا واده وکړو د نکاح دې ولې وتړل ولې دې ولې وتړله خو چې هلک او جنۍ دې یو بل سره ملوي شي نو اوس دې ته پکې څه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کېنولی نه بیا د هغو نه چې لږ به کم دي نو هغو 3 ورځې لا 3 ورځې خو عام چلي. نو اوس الحمدلله دومره لا شوې ده چې یو ورځ ته خبره راغلې ده خو بیا پکې مغه یو ورځ ده دې یو ورځ تېرولو ته پکې څه ضرورت دی. وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه د جنۍ خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې دي هلته ول هر څه سیټ کوي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره ملو شي څه خوري خو یې نه دا مسله وایي نه دا جنۍ یېرېږي. او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی نو بیا هېڅ یېرېږي نه. چې د پلار د کور نه دلته راځي دا طبیعت دی دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی د هغه په دې خفه کېږي نه نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بلکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ یو بل سره ملو شي. مېلمانه دي که نه مېلمانو ته چا څه ویلي نه دي مېلمانه که په دغه ورځ ناست څه حرج نه ده. ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته ور دننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېیم اراده ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي
او په دومره حدود کې به ځان ښکلی کې کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړې نه. او ما په تیر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي. او جنۍ هم پکار ده چې ځان څه کړي؟ ځان ښکلی کړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترڅ وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننه تو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کو، لاسونه به لمده کړو، په دې ویښتو کې به یې سوله ګیرې به برابر کړه. دا شاګردانو ته وروسته پوښتنه وکړي چې کور ته ځې روزانه دا چل کې ته ولې دا چل کې؟ هغه ته وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دننه وشم، ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې ښکلي، نو داسې به د هغې هم دا خوښه وي که نه. نو چې اوس سړی وردنې شي او د خولې نه نسوار وبینځي، د واده په شپه یې نسوار لګولي تازه او وردنې شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس سیدې په دې ښځه باندې ولګي، دغه نه هغه څښا وي نه هغې ته لاړ شي. ښه چې دی په دغه شپه وردنې شي او خوله یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک ژېړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ولګي کوم چې هغه څښا وي نه راځي، دې به د خاوند څه خوښ شي. د اولې ورځې نه دا غریب دا حال دی، دا خو له ده سیټ کړی دی، واده دی، نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دی. دغه شان زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کړي او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او په د جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي. تاسو ته پته شته د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر دی، د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثر دی. نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي، د دوی د ژوند بیا مخې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان وي. خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو نو ده به ترې زړه تور شي. یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولې او یا سګرټ څکلي او د خولې نه د څښا بینده لوخړې رواني او د هغې سره په کټ کې ناستي، د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي، بیا مخکې ورسره مخکې هم بیا د هغه سره زړه نه لګي، نو اولنی کار به دا وکړي. بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردنې شي نو سلام به واچوي، دا طریقه ده د شریعت. کمرې ته وردنې شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هغه به له دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان وایي په ښځه باندې څوک سلام نه اچي ځکه چې سړی کمزوری ښکاري، خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې کې چې څومره غیرت نور له په چا کې نشته. د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. هغه وایي افشو السلام، سلام خور کړي، خور یې کوي. که د واده په شپې او که نور ورځې به کور ته ځې کار دې سلام واچو. ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم، دې سلام څه مطلب دی؟ سلامتیا دې پته، نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږم، ته په سلامتیا کې زما د طرف نه، او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې ته شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو. نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کوروالی نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی، نه، ته به کښېنې د ښځې سره، د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کوروالی شروع شي. ته به سلام واچې، د ښځې سره به ښه په ارام کښېنې، ښه په ښکلې طریقې سره، او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي. او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي، او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونو په خوله کې ورکړي، څومره خوند به کوي. او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي. تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه؟ غلي ناستې لکه دا مسلې چې چا سره شوي نه، غالبا خو ټولو ودونه کړي دي. د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو ځای چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ راکړه، دا چاکلیټ یې راکړو، خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي، یو اثر به وشي. ښه جنۍ له هم پکار چې یو هدیې یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي، دا ول هم د خپل طرف نه څه شی ورکړي، هغه هم څه خوشحاله شي. بیا ورو ورو
دا غي سره خبري شروع کی او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سم چې کوم شپه باندې عائشه نه بسیتو نو ما تیار کړی و عائشه نه ما تیار کړی و او رسول الله سم ته می تیار کینولې و نو رسول الله سم راغی دغه په خوا کې کیناست او بیا یې سجرو کو رسول الله سم له ملوخه ورکو د پیو نو رسول الله سم پیو وسکو او به په خپل لاسونو غیر ورکو چاله ورکو عائشه رضی الله عنها نو هغه خپل سر دي چې کته کو شرمېده ځان په دغه ورش په باندې جره شرمېږي نو یزو ته قار شو وزو ته قار شو مو دي چې ګور رسول الله سم د لوخنی ولې ته چې سر دې کوزنی ولې بیا هغه لوخه واغستو هغه پیو وسکو او در رواني چې څومره مسلې زه اوس بیانوم کنه په دې کې بدانه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی د رسول صلی الله علیه وسلم دا زموږ شریعت دی او کدا مسلې ما واضح کړي ان شاء الله زموږ د شریعت نه مجاهده ختم شي چې څوک ورته پټي نو یې سنت کی او دا کومه طریقې چې د زخم کې بدی د عملو کو ان شاء الله واده به کامیاب واده نه ته بس یې کی اول به دې خزل سور کی بیا به د سره بارام کینی په دغه سره خوږی د مینې محبت خبرې شروع دي چې نه تکینو په نصیحتونو سره شي زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دي چې کینی بس د تقریر شروع کی زما د مور پلار به خیر ساتي زما د ورونو خیر ساتي زما تر زمون نه جی ماما زمون نه جی کاکا زمون نه جوړ صحیح ده نصیحتونه ته کوم دا نه نصیحتونه مکو صبر وکړه نوی ده نوی جنیده عمر به کمی یریږي د ګروپ پیدا کینو سره خبرام خوږی خبري شروع کړه دا ول د تقریر شروع نو دا غي سره خبرام کینی بیا د دیناستي یو طریقې مثلا کې تاسو سره کیناستي نورو په دې خبرو کې ته دغه پلاس مایلاس کیږي دغه پلاس مایلاس کې دې سره هغه مینه محبت هغه کوم ماحول چې دغه خزيتي او دا خزه به هم په دغه کې شي چې زما د خوند په ما مینده او بل د چاګې ته بتړي سنجیده سره ښکار شي ته سنجیده خو چې کله د تکینی اول خو بغیر سلام نه وردن نشي چې څنګه وردن نشي نه دا بګی نشي چې خواږه سره دی خزي لور کی دا بګی نشي بس خې سره بکینی ته د شکارو کې چې زما د مور پلار به دې سخت عزت کې کو دا وو عزت دی ونه کو نو زبر سره دې شالو کوم چې چاره سره کړه نه به دې کور کې به دې زینی او طلاق کړي به دا واده ورني شپې ته ګورو ته کې طلاق خبرې کې او زبر دی وو او زبر دا کوم دې څه ته ضرورت سره دا غي څه ته خوږی خبرې شروع کې په خطرې قبانی بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی طریقه مونږ ته خولې دا وغدا چې کړه خپوره غب شپوله کې دی شو نو دا غینه بعد د پکړ دی چې دوی 2 رکعات مونږ کی او د خپل نوې ژوند شروعات په سبا نیو کی په منځ باندې دی ژوند کې به سخت برکت او دغه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي او سید مالک ابن ربيع دي حدیثونه کې دا مسله راغلي چې په کوم ورځ باندې سړی په کوم شپه باندې سړی په خزي بسي ورشي نو په کار دی چې دیم 2 رکعات مونږ کې او د خزه هم 2 رکعات مونږ کې تاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د منځ نشورو شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابی کنه وي دا به کامیابی دغه چې شروعات د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ باندې وشو او بیا چې دغه ټینګ کې د بری سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې الله زما دا واده د ژوند و شروع کی ته به برکت واجب ته مال طاقت راګي ته مال توفیق راګي څومره خپل ژوند به د دې سړي د بدغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي دا غینه بعد کبل پرز د خزیله د کوروالي دعوت ورکی او خزي وته وی چې نه ځکه چې خزه په دغه ورځ باندې ناشنا خزه ګور پردي خزه راشي एकदम د سړي سره مروشي لازم پای باندې روبي نو کبل پرز د خزي د منکو چې نن بنکو نو دی بس کوي خپل به رټینګ کړی نه په دغه ټیم کې به د حالات ته وګوري چې د خزه پروب کې دا په یره کې دا هیڅ خبر نه کده یو شپه د واده د ولنې شپه چې د بغیر د کوروالي نه تیر کی اوس دې هم ځان غره کې دې ته سنجیده انسان او خيار انسان ګوري او خيار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالات سره چې گزاره کوي او داغه په حالات باندې پويږي د مخامخ سره اوس په یره کې پر دې سره نه एकदम په ما بصیراله
او یک زما کور ته راځي خیر زما گزاره وکړه لکه دولت دعوت ورکو او هغه انکار وکړو نو څه خبره نه ده ښه بیا که بالفرض هغه انکار ونکړو او د کورواله کول غواړي د هغې سره دا کوم هلک چې واده کړی د کورواله نو کورواله په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې منع کړی د زناورو په شان एकदम ډز او کورواله شروع شو نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه یې چې هغې د عربي کې مقدمات وي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي ځینې کسان وایي چې د شیخ سره کومې خبرې کوي دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره نو دا پلار بچي ته هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایده ښیي ورته که نه ښیي ورته دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي په دې باندې کتابونه لیکلی شوي رساول پرې موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو که څوک په خفه کېږي څوک په خوشحالي نه د کوروالې نه مخکې مقدمات دي ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلوي د یو بل سره لاس لګول یو بل سره ګپ شپ لګول یو بل ته نږدې کېده لږ مزاح کول که ته په دغه ټیم کې د ښځه وخاندې ښځه سړی وخاندې دې سره به دا حالت ښه برابر شي بلکې شریعت څه وایي دروغ حرام دي چې وایي د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي دویم په جنگ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره دریم ښځه او خاوند او په دغه شپه باندې چې د ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه خو دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت دپاره خو بس نه څه وایي که نه نو اوس دې ښځې ته وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو دروغ اجازه شي ووایه خیر ښه دې ورته ده ووایه څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه یې دومره اثر وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېرو دروغ یې ووایي د مستقبل نه دی خبر دی کېدای شي سبا جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي خیر دی وایي هېڅ خبره نه جنۍ ورته هم ده ووایي ښه دی چې ته زما ژوند له راغلې او که ته نه وې نو زما به ګورې څه کېدې داسې یو خبره یې وکړه یا دا ښځه خاوند یو بل ته ښځې دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو وایي زه به مړه شم دا خبره ډېره کوي دا ښځې که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې پرې مینې وي هغه څلور میاشتې لس ورځې پسې خفه بیا وروسته وایي ښه دی چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه یې ځان له پوزې له راوستې وم نو بیا خبره چې شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم ښه دا خاوند اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې امید چې کټ کړی در وایي نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه په 10 روپو باندې هغه به داسې بې عزته کړي او قار کړي نو تا خو ته د واده په شپه باندې وایي چې سر درکو نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي موجود یو بل سره دا خبرې اترې کوي نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا به ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علیه الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې په دې زنانه کې دی او کوم شر چې په دې کې تا اچولی یعنې دې به فطرت کې پروت دی نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم دا دوا به ووایي خو زه دواګانې یادې کړي او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټیم کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکوې نو هغه هم د شیطان نه لرې ساته
او شیطان دغه لري ساته. رسول الله سم وی ک دوی له الله بچي ورکو نو شیطان دغه بچی له نقصان نشي